یو ملګری د چرګ مخکې غوږونه کوي هایلکس د سموسې په کې مال هایلکس څنګه خو موټر دی ما یې کې سموسو کې د کولرای نوې اختراع کړې ده زه ګلاس شو ګلاس وباچه کې پنځلس نه یو ګلاس وبم نشته لرو نه د څه بنوي نه خالص شدي درو دا خو زه به معلومه نه یاره نه بس وی باندې خبر بسم الله الرحمن الرحیم د ولز غږ یوټیوب چینل درنو لیدونکو ستړي مشي په دې هیله چې ټول لا ته روغ اوسئ د کونړ جلال آباد دویمه یا د کونړ جلال آباد نورستان لویه لاره د کونړ سیند او بیا دغه د کونړ په سیند په غاړه باندې د کونړ د سیند په نوم باندې هوټل چې ډېر ښایسته نوم یې ورکړی ځکه چې سیند ته یې کتلي هماغه سیند یې ورکړی دی ډېری خلک ډېری مسافر به ووایم ډېری ملګري دوستان ډېری سیلبین ډېری خلک چې چکر ته راځي دغه ځای کې یو تمازې هم دی د دوی لپاره او د دوی لپاره یو تفریح دی او د تفریح تر څنګ یو ناشته هم کوي نو دې سره لنډې مرکې لرو خالد صاحب جوړې شکر دی وروره صحیح خیرت دی قلارې ده ژوندی اوسې مننه سموسو پخول دي د خیره او الحمدلله جوړول مې ده جمعې ورځ دلته ګاډ ډېر راځي الحمدلله باره ورځ باندې ځي د جمعې ورځ به نسبتا نور ته زیات کارونه کوي او موږ د تواش پک څو سموسې جوړو غوږونه کوي هایلکس د سموسې په کې مال هایلکس څنګه خو موټر دی هغه خو شته ورو اجل منډولې د مونږ سره هغه شی دی هغه شته نه نه دې چې جرمنډولې نه هغه هایلکس هغه خو خپل یو نمبر ته یاد کو نه وایو ته جرمنډول ما یې کې سموسو کې د کولرای نوې اختراع کړې ده هایلکس به کې راځي شته راته به شته قیمم بګیا کې او لګټر واخم بګیا کې او دا هلکه چې دا خاطر وته یو کې لګم دغه په کې دی څو قسم پخې څو قسمه سموسې پخې دا دوه قسمه پخوي کوم یو انډي والا په بیل دي قیمه والا په بیل دي ساده په بیل ها جمعې ورځ کس طرح کېږي نه دا پړې راځي کنه ګټه څوکې نستړی کېږي ګټه کې څوک کوي هغه هیڅ نه نستړی کېږي او مرګړی دا سره شته شکر الحمدلله ها بدري و تاوان لګي کار کو ها کامیاب اوسئ استاد څه لګي چای وسولي او د خیره پنځه ګلاس شو ګلاس وباچه کې پنځلس نه یو ګلاس وبم نشته لرو نه د څه بنوي نه خالص شدي درو دا خو زه به معلومه نه یاره نه بس وی باندې خبر دا څه شو دي دا مې خو د غواګان مې شدي او دا مې خو شو دي ټینګه کې دغه دا مې خو ډېر ټینګ دي چې مې سکرو ډېر خوشو درو د ورځې د جمعې ورځ کې هغه نور جمعې ورځ نه غیر د ورځې څو ګلاس شو واسیا چای بس دا کیلو حساب باندې دا شدو بس 100 کیلو راشه 20 کیلو راشه 30 کیلو تاسو د ګلاس لکه دې نه ټول ګلاسونه ډکیږي دا ځان په اوسط ډول 400 500 ګلاسه نه بس 200 دی ونیم سره ها ګلاس په سر باندې سلبین لري روپیا لکه دا کلیوال دا یو شان نه د څه باندې ګوره نه یو شان هغه طریقه خو خیا کړل دوی ته دا طریقه ها چې اول وګرمه وته چېګه نه چې اول دې ګرمه وبه چې ګره دا لاچی مطلب چې څومره دې براوري سمته نه چې دې کو باچو نه بس قسم یې درکړی دی او خالص دې نه حاجی صاحب ته مسولې دي جی بشک او ملمانو خو راځي قدر کیږي الحمدلله بس وسه کوم د کوم ځینې دلته خلک راځي یره مختلف ولایتونه الحمدلله راځي
لکه چې ډېر د کوم ځای نه راځي؟ ولا جلبات ندور جلبات دي مخواص دا اصل جلبات لغمان او کابل نه راځي. د شي په کې دغه چې پوه شو چې ته دومره مشهور شوی راځي چې کې دی دا خدای الله خاص غرض دی نه بیا یو څه به وي نه بعد اسمه خشه او چار ارزه کې د برکو خر ډیر راځي ازمو کوشش دا چې خپل ولست مراجعین ته یو خشه وړاندې څومره وخت کېږي دا هوټل جوړ کړی؟ مخکې خو ما هغه هوټل زمیندار په نامه هغه چې بیا خرادت جوړ شو نو اوس هم دا جوړ کړی الحمدلله. هغه دې مشهور کړی او بیا د هغه پرې خو دا مشهور افغانستان کې خدا اوس خو به راز وایي نو ځکه چې اول د هغه مشهور کړو به شل هغې چې نه راوښتي ډېر ته خلک دلته راغلی اوس بیا راز وایي نه خود مطلب چې موږ چې خشه ورکوو او یوازې چې موږ د سپین جماعت کې هوټل بنیاد ایښودی دی یعنې ماته هغه زه او زما دغه ملګری دی عبدالغفار استاد په نامه زما نوم زمیندار په نامه دی که نه عبدالمالک زمیندار ښه بیا نو هغه هم ستا بخش دی د دې هم د دې دا ساحه دې ډېره ښه ورته نه ټاکلې نو بس کوشش دې نور هم ښایسته کړو انشاءالله دا د هېوادوالو مینه ده موږ ښایسته سیند غاړه کټونه تختونه هر څه نور کوشش کوو انشاءالله. ډېره مننه ډېره خیر اوسه راتګ مې یوه دنیا مننه ډېره مننه. سلام علیکم اجازه ده ملګرو ما ته خو داسې ښکاري د دې سړي د سر کې زرورک ستا نه لږ ډېر دي عجیب دی که شاهو دی او بیا خو مبارک دي امیر صاحب ښه صحتونه ښه دي ستړي مه شئ خاص دی ستړی مه شئ قاري صاحب ښه جوړې خیرات دی موږ به د شاهو څنګ کې کښېنو که خدای پاک چېرته اوس ویلی نه شو نو څه وکړو نو پوه شو نه ما داسې فکر وکړو که حاجي صاحب راغلی حاجي صاحب مې مو شاهو مې مطلب څنګه حال دی ښه صحت دی نن دې واده وکړه نه ډېره سوره نه واده نه کوژدن وه او مړه بیا انتظار واده به مو وشي که بیا انتظار شو کنه دا کوژدن اول سر دی واده خو وروسته بس اسانه دی کوژدن رسي کنه چې زه به چې دا دواړه په یو ورځ سړی وکړي ښه والا دا خو ښه ده خو څوک راسمني نه دا مې بیخي ورخطا مې د خولې نه دا خبره راایستله زه خو دې وکړي چې نوی ژوند دې بختور دی د کوم ځای یاستئ؟ خاص کونړ خاص کونړ تاسو خو بیخي نږدې یاستئ هو بس نږدې خاص کونړ چې لږ لاس مې دغه کړو ورسره لګېږي ته خالي لاس باندې هر وخت دلته منډال لپاره راځئ که نه نن دې ملګرو نازولی نن خو بس د دې نازولی یم او زیاتره وخت راځو د دغه ځای هغه ژوند څنګه دی؟ والا ډېر ښه دی بس چکر ته راځو مازدیګري کې بس په څه کارونو باندې بوخت یې؟ بس کارونه خو دوکانداري کوو او بس داسې محصلین دي څه یو کار کوي څه بل کار کوي. دا چې نن دې کوژده شوې ده د نن ورځې یو خاطره راته نن ورځې خاطره دا خاطره ده دا باید ووایي دا طالبان دي نو خاطر دغه نه پېژني بس خالي ډېپونه اوچت نه نو تاسو هغه دا خبره یو چا وی چاته ویل وي زمونږ که کوژدن ده که واده دی وایي ډزې کوو ویې کوي په قلاره یې ګوتو زه په قلاره قلاره ده په قلاره هم نه پرېږدي زه خو دې وکړي چې دغه نوی ژوند دې بختور وسي زه خیر دا ژوند مې دې دم کې راځي کامیاب دا اوس خبره نه ده مړه کامیاب ته راته ویې قاري صاحب څنګه چل زه به صحیح یم چې خلک ناست دي لاسونه دې یو بل کې ورکړي لکه بیخي جدي میاشتې والله صحیح یاره یخني خو دې ډېره نه یخني خو نه کېږي دا سړی خو خفه کړی نه دی نه ولې جانه به خفه شم نه دا غلی ناست لکه تاسو چې خفه کړی ما تاوان کړی پیسې دې نه ډېرې تللي بس فکر کوم ډېکس تا دا چې غلی کېږي دا ډېک لکه سودا ډېر سره ده که موږ رسي اور سوازداري ورته وکړو نیول نه نیمه بیخي ګلمرجانې نه مني بیا دې ورسره یې نو کامیاب اوسئ ملګرو ښه بنډار ولرئ ډېره مننه خیر شکر مو ده الحمدلله کوم ځای راغلی موږ د نرنګ راغلي نرنګ د دې ځای نه څومره لرې ده ولسوالي ډېر مزل دی یو پاو کم یو ګنټه مزل دی دلته څه خپلوان مروان چکر ته که نه جلال آباد نه چکر ته راغلي سهار راغلي وي نه دا اوس راغلی دی سمدستي د دغه ځای صفت چا کړی هو ډېر ښایسته ځای دی موږ مخکې هم راغلي وو دا ځای موږ لیدلی و نږدې نه اوس بیا راغلي خپل ژوند کې څو ځل راغلی دا مې یو درېیم ځل دی چې راغلی نرنګ کې څه کاروبار روزګار هیڅ هم نه کوم برحاله محصل یم د کوم کوم ځای د نرسنګ کې د کونړ پوهنتون کې دلته کامیاب اوسئ مننه سال دی خاص دی صاحب مو قلالي کوم ځای نه خیر راغلی کابل نه راغلی چېرته په سفر روان اوسئ که نه د دې ځای تلي وو بېرته راغلو کوم ځای ته تللي وئ شیګل ولسوالۍ چکر مو وهلو هو چکر هم د دې صفت درته چا کړی صفت نه و کړی اساس توکلي برابر توکلي را وګرځېدلی لکه چې بې خونده لاړ شئ نه ولې کوم ځای خاطره د شیګل نه ځان سره راوړه بس ښه چکر هم لرو ته عکسونه مې ویستله د کابل استعمال ته اوسېږئ کابل یم څه ورځنی ژوند مو څنګه دی څه کوئ څه نه عمل د پروشي دکان ده ډېر کامیاب اوسئ ټول مننه خیر